سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب آیا ګورې نه تاسو اے مؤمنانو مسلمانانو إلى الذين هغه کسانو ته اوتوا نصیبا من الكتاب چې ورکړی شوی د هغوی ته یوه برخه د کتاب نه یشترون الضلالته دوی اخلي په پیسو باندې ګمراهي اے د الله پاک موږ او تاسو ته زموږ او ستاسو دشمنان ښایي چې ستاسو دا دشمنان دا یهود او دا نصارا دوی په پیسو باندې ګمراهي اخلي په ګمراهي باندې پیسې لګوي ښه دا ګمراهي د څه دپاره اخلي چا ته اخلي ویریدون ان تضلوا السبیل الله فرمایي چې دوی دا پیسې چې لګوي د ګمراهۍ دپاره د خپل ځان د ګمراه کولو دپاره پیسې نه اخلي هغوی خو اسم ګمراه دي ویریدون ان تضلوا السبیل او دوی دا غواړي چې ای مسلمانانو تاسو ورکه کې سمه لاره تاسو نه سمه لاره خطا شي او سمه لاره در نه پاتې شي الله پاک زمونږ او ستاسو ډېره غټه خیرخواهي کړې ده زمونږ او ستاسو دشمنان هم ښایي زمونږ د دشمنانو پلانونه هم راته ښایي زمونږ د دشمنانو دسیسې هم راته ښایي او زمونږ د دشمنانو چې کوم د اسلام د ورکاوۍ دپاره منصوبې دي او د مسلمان د ورکاوۍ دپاره منصوبې دي هغه منصوبې چې دا ستاسو دشمنان دا یې کارونه ویریدون ان تضلوا السبیل او یشترون الضلالة نو تاسو به وایئ چې اوس دا ګمراهي دوی څنګه په پیسو باندې اخلي دا چې کله موږ او تاسو سوچ وکړو په سلو کې 80% پیسې دپاره مصرفېږي چې مسلمان څنګه ګمراه شي 20% پیسې دوی په جنگ باندې مصرفوي 20% پیسې خو 80% پیسې د دوی د مسلمانانو د ګمراه کولو دپاره لګېږي مسلمانانو ته تلویزیونونه جوړ کړه د مسلمانانو په ملکونو کې مسلمانانو ته ډرامې جوړې کړه مسلمانانو په ملکونو کې چې کوم ډرامچیان دي کوم فلمي اداکاران دي دغه خلک وهڅوه دوی دنیاوالو ته شو کړه دوی خپل وطن او ملک والا ته دوی هیروګان قوي خلک معرفي کړه چې اصل الګو او نمونه ستاسو دپاره دا دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو دپاره نمونه نه ده صحابه کرام ستاسو دپاره نمونه نه دي امامان ستاسو دپاره نمونه نه دي بلکې تاسو چې ځان جوړوي تاسو باید د دغه فلمي اداکارانو دغه ډرامو والا په شان ته ځانونه جوړ کړي دغه سریالونو کې چې کوم خلک کار کوي د دوی په شان ته باید ځان جوړ کړي د هغوی څنګه لباس دی که زنانه وي په هغوی کې زنانه هم شته دی زنانه ته هغه زنانه ماډل او نمونه ګرځوي چې کوم زنانه په فلمونو کې کار کوي هغوی چې کوم لباس اختیاروي هغوی چې په خبرو کې کوم اکټینګ چې ورته وایي کوم هغه استعمالوي چې کوم قسم هغوی لاس خوځوي کوم قسم خبرې کوي نو مسلمانان زنانه ناخبرې هغوی ټول د هغه په شانته لباس د هغې په شانته جامه د هغې په شانته اخلاق د هغې په شانته د سړیو سره ازادي د پردیو سره گپ شپ لکه څنګه چې هغه بوی فرینډ ځان ته پیدا کوي نو همدغه رنګې مسلمانانو کې چې هلک سره انډیوالي وکړه او بیا دغسې ځوانان د مسلمانانو دوی دپاره بیا نمونه څه شی جوړ کړي دي دوی دپاره نمونه هغه څوک چې په ډرامو کې په فلمونو کې په سریالونو کې کار کوي او هغه د مسلمانانو د ځوانانو دپاره ډېر ځوانان ما داسې لیدلی دي چې هغوی ته په کلي کې په معاشره کې خلک ورته د فلمي اداکارانو نومونه اخلي شاهرخ خان نومي وي نومې بل شی وي خو هغه د هغه په شان ته ځان جوړ کړي خلک ورته شاهرخ خان وایي شاهرخ خان کم هندو دی کم مسلمان دی خو کم فلم کې کار کوي په نوم به مسلمان نور خو ټول بت ته سجدې کوي دا هلته عمرې ته لاړ شي هلته بت ته سجده کوي هم هندو خوشحاله هم مسلمان خوشحاله مسلمان دا ځکه کوي چې خلک زما دا فلمونه وګوري زمونږ پسې روان شي مسلمانان وایي چې دا خو مسلمان دی او هندوان وایي چې ولا دا خو زمونږ هندو دی زمونږ بت هم سجده کوي غوا ته هم سجده کوي
او دا عبد الدینار او عبد الدرهم دی چې نبی علیہ السلام فرمایلی لعن عبد الدینار و لعن عبد الدرهم، لعنت دي شي د دینار او د درهم په بنده باندې. دوی نه د الله بندگان دي نه د بت بندگان دي، دوی د پیسو بندگان دي. نو مسلمانانو ځوانانو ته الګو او نمونه ماډل چې چا پسې روان شي، هغه خپل اقتدا او امام جوړ کړي، دغه په شان ته اخلاق، دغه په شان ته لباس، دغه په شان ته رویه اختیار کړي، دا یې ورته جوړ کړي دي. او په هغه باندې چې د هالیوډ او بالیوډ په فلمونو باندې چې لکونو په میلیونونو ډالر دوی په هغې مصرف کوي، چې څنګه د دنیا مسلمانان د دغه فلمونو والاو په شان ته اخلاق او سیرت او صورت اختیار کړي. او دغه رنګې په کرکټ باندې چې دوی څومره مصرف کوي، کفار خپل ملکونو کې کرکټ ته دومره رش نه ورکوي، هغوی خپل ځوانان دې ته هڅوي چې ټکنالوژي جوړ کړي، چې طیارې جوړ کړي، چې بمونه جوړ کړي، او د مسلمان د تباهي او د بربادي اسباب او وسایل برابر کړي. او مسلمان ته وایي پام کوه چې مکتب ونه وایي، ډاکټر جوړ نشي، په خوله ورته نه وایي، زمینه همداسې ورته مساعده کړی، حالات ورته همداسې برابروي چې د دوی په تلویزیون کې، د دوی په راډیو کې چې کله د افغانستان د یو ملک سره میچ وي، نو داسې راډیوګانې ورته ټاکلي چې 3 ساعته 4 ساعته میچ وي، 3 ساعته 4 ساعته دا راډیو والا غږیږي، دا غپیږي چې اله یو رنځ وکړه، اله 2 رنځ وکړه، اله داسې چل وکړه، پلانکی میدان ته ووته، پلانکی د آوټ شو. دا خبرې د مسلمانانو د ځوانانو په ذهن کې او په دماغ کې اچوي چې دوی قوي غم او فکر د دوی همدا شي چې کرکټ نن چا وګټلو. دا ولې یشترون الضلالة، دوی په پیسو باندې دا گمراهي اخلي چې مسلمانان څنګه د اسلام نه واوړي، مسلمان سره څنګه دا فکر ختم شي چې مسلمان ولې دنیا کې مغلوبه ده، قرآن ولې د خپل لاندې پروت ده، مسلمان باندې ولې بمونه وریږي، د روژې میاشت او غیر روجا مسلمانانو جماعتونه په فلسطین کې بمباریږي، د مسلمانانو کورونه بمباریږي، مسلمانان چې کوم ځای کې دوی ته خوراک تقسیمیږي، د خوراک په ځایونو کې بیګا پرون هلته اسرائیلو ډزې کړي دي، 6 ماشومان شهیدان کړي دي ځای په ځای. هغه ماشومان چې وږي وو او هغوی دې دپاره راغلي دي چې هلته کوم خوراک ځان ته برابر کړي چې مور ته او پلار ته ویسي چې هلته وخوري. دغه ماشومان 6 ماشومان یې په ډزو ویشتي دي. دا د دوی پلانونه. او موږ ته څه وایي چې تاسو هغې ته مه ګورئ، هغه هیر کړئ، دلته کرکټ ته وګورئ، کرکټ اصل کامیابي ده. او دا چې څوک وګټه دا کامیاب شو، دا جنتی شو، او دا د جهنم نه بچ شو. او دا نور که په دنیا کې څه کېږي به یهودیان به خپل کار کوي، فلسطینیان به خپل کار کوي، که په هغوی بمونه وریږي سا ورسره څه کار دی؟ نه دی ورسره وطن یو ځای دی، نه دی ورسره ژبه یوه ده. نو دا موږ مسلمانان د الله نه غافله کړي یو، د قرآن نه غافله کړي یو، د دین نه غافله کړي یو، د مسؤلیت نه غافله کړي یو چې مسلمانه ستا د ځوان په حیث باندې ستا مسؤلیت څه شی دی، د یوې زنانه په حیث باندې ستا مسؤلیت څه شی دی. ته د روژه ماتې په وخت کې لاس تا پورته کړه چې دعا وکړې الله چې زما بچیان هلته زموږ د مسلمانانو بچیان هلته د بمونو لاندې دي، هغوی سره ظلم کېږي، هغوی سره کفارو موږ ټول غافله کړي یو، دوی موږ ته ګمراهۍ په پیسو اغوستې دي. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة، گمراهی دوی په پیسو باندې اخلي، په گمراهی پیسې لګي. دوی ولې کرکټیانو ته انعام ورکوي؟ دوی ولې کرکټیان چې د نړۍ اتل معرفي کوي؟ اتل پخوا به اتل هغه چاته ویل کېده چې هغه به مسلمانانو ته یو لوی نیکبختي راوړه، مسلمانان به د ذلت نه وویسته، مسلمانان به د بدبختۍ نه وژغوره، نو دې ته به خلکو اتل ویل کېده. سلطان صلاح الدین ایوبي ته خلکو اتل ویل، محمد بن قاسم ته خلکو اتل ویل، فاروق رضی الله تعالی عنہ ته خلکو اتل ویل، علي رضی الله تعالی عنہ ته، عثمان رضی الله تعالی عنہ ته. او دغه رنګې وروستو زمانه کې چې څومره اتلان راغلي دي د اسلام دپاره او د دین دپاره خدمتونه کړي دي، ځانونه یې کړولي دي، او مسلمانان د غلامۍ نه، د ذلت نه، د تباهۍ نه، د بربادۍ نه، د هلاکت نه بچ کړي دي. هغه خلکو ته به خلکو اتلان ویل. او نن هغه چاته خلک اتل وایي چې هغه یو بیټ راواخلي او بال په هوا کې. هغه خلک چې د ټول کفارو سره مقابله کړې وه، د ناټو سره، چې ملا محمد عمر مجاهد دی، هغه ته خلک اتل نه وایي. اتل څوک دی؟ اتل د دې زمانې چې کوم کرکټي دی،
د هغې نوم ورته یاد دی، د هغې د ورونو نوم ورته یاد دی. په اجتماعي طریقې سره موږ استعمالیږو، زموږ ځوانان استعمالیږي، زموږ سپینګیري استعمالیږي، زموږ زنانه استعمالیږي، خو موږ ته پته نشته. غیر شعوري موږ د پردیو په لار روان یو، غیر شعوري موږ استعمالیږو، موږ پوهیږو نه، خو زموږ تر شا د کفارو لاس دی. کفار نه غواړي چې موږ اولویاتو ته متوجه شو، کفار نه غواړي چې موږ خپل مسؤلیت ته متوجه شو. کفار غواړي لکه څنګه چې دوی نه د الله لاره ورکه ده، موږ هم د الله لاره ورکه کړي. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة. الله فرمایي ته ګورې نه هغه کسانو ته چې هغوی ته د کتاب څه حصه او برخه ورکړی شوی دی. یشترون الضلالة، دوی ګمراهي په پیسو باندې اخلي، او دا ګمراهي د چا دپاره اخلي؟ ویریدون ان تضلوا السبیل، او دوی غواړي چې تاسو د سمې لارې نه واړئ او تاسو د حق لارې نه واړئ. مسلمانان غافله کړي، مسلمانانو نه د ژوند مقصد هیر شي. ملایان به هغوی سره به دا فکر وي چې کرکټ به چا ګټلی، دوی نه د ژوند مقصد هیر دی.